نو ما چې دا خو د اکیډمیک چې کوم کانټریبیوشن دی پېښور یونیورسټۍ ته نور هم بلا خبرې وي دا ما انلیسټ کړې وه ته بیا مې ورته وی چې ایډمنسټریشن د دا صورتحال دی چې کیو سی صرف دې ته پاتې ده چې د پلیجرزم رپورټ ورکړي حالانکه د کیو سی چې کوم انډیکیټرز دي هغه ایچ سی ډیفاین کړي دي چې دوی به پروګرس میټینګ کوي دوی به د مختلف ډپارټمنټ وزټس کوي د ایډمنسټریټیو سټاف او د ټیچرز ایوالویشن به کوي او بیا چې چا پرفارمنس ښیي هغوی به اپریسیشن سرټیفیکیټس به ورته ورکوي خو ما چې کیو سی دې ته پاتې ده چې صرف اور صرف د پلیجرزم رپورټس ورکوي اور ایک ډېر ضروري ډپارټمنټ دی د انډسټري سره لینک جنریټ کوي سکالرز چې کوم پروجیکټس دي په هغې کې به هیلپ کوي خو ما چې دی وایس چانسلر چې کله نه راغلی دی نو دی اور ایک ډپارټمنټ ته هغه کسان لیږي چې کوم دی سزا ورته ورکول غواړي ما چې هلته یو ډایرکټر دی چې پهله خو راځي نه او بیا که راشي بیا په خپله دننه آفس کې ودی او تر اوسه پورې دومره غټ بلډینګ دی ورسره او د هغه څه کنټریبیوشن مو نه لیدو او ما چې دغه صورتحال د سیکیورټي ټیم دی سیکیورټي تاسو وکته چې په انټرنیشنل هاسټل کې چې کوم طریقې سره د سکرین بنګش د قتل واردات کې د پېښور یونیورسټي ناکامي ظاهره شوه او ما چې دغه وایس چانسلر یو کمیټي جوړه کړې وه او هغه کمیټې ته ویلي وو چېرې ته به په 2 هفتو کې رپورټ جمع کړې نو ما چې تر اوسه پورې هغو رپورټ هم نه دی جمع کړی ورسره چې کوم پروجیکټس دي د ایچ ای سی پروجیکټس دي تر اوسه پورې یو کالو شو د هغې چیکس نه ریلیز کېږي او بلا چې څومره د فیکلټي مسلې وي ایډمنسټریشن کې په اکیډمیک اپلفټ کې د هغه کنټریبیوشن مې ورته وښیلو چې د بالکل زیرو دی او په هغې باندې گورنر صاحب بار بار ایچ ای ډي سیکرټري ته کتو لګېده داسې چې د ایچ ای ډي سیکرټري مسګایډ کړی و او زموږ ټولو خبرو سره دغه گورنر اګري کوو نو د 4 منټو په ځای 15-16 منټ ما خبرې وکړې د هغې نه پس بیا فضل ناصر صاحب خبرې وکړې بیا د وایس چانسلر به بار بار به گورنر ته وی چې یاره ما ته اجازت راکړه چې زه جواب ورکړم هغه به بار بار ورته چې ته چپ شه نو خپل جواب ته نه پرېښودو خو آخره کې هغوی چې ما مشمره درګډ یم نو خپلو خبرې هغه سټارټ کړې زما خیال 6-7 منټه خبرې وکړې او په هغې کې یم 10-12 دروغ وویلو موږ بیا ورته ویل چې ګوره د وایس چانسلر صاحب دغه کله ما خپلې خبرې کوي ما چې دا دروغجن دی منافق دی ما چې ګوره زه سلیمان عزیر صاحب دا 2 کسان نه دي مالک صاحب د دوی په شا باندې ټوله ټیچینګ فیکلټي ده او دغسې هزاره یونیورسټي اسوسییشن په شا باندې هم ټوله ټیچینګ فیکلټي ده او د هغو ما چې تاسو لیټرز وګورئ هغو هم د ده بارې کې ایچ ای ډي سیکرټري ته او طاهرمان صاحب ته دا لیکلي وو چې دا دروغجن دی دی په منټس کې ټیمپرینګ کوي دی خلک ویکټیمایز کوي لہذا دا د دې قابل نه دی چې تاسو د بل یونیورسټۍ وایس چانسلر جوړ کړئ خو ما چې تاسو بیا هم جوړ کړو او آخره کې مې ورته وویل چې ګورنر صاحب ګوره تاسو د عدم چې کوم هغه دی د عمران خان ګورنمنټ عدم اعتماد په ذریعه باندې یو ډیموکراټیک طریقې سره دی اخوا کړو ما چې نن د وایس چانسلر خلاف د پېښور یونیورسټۍ چې څومره ملازمین دي هغه ټول په عدم اعتماد باندې لہذا تاسو دا رخصت کړئ نو کله چې وایس چانسلر صاحب بیا خپل جواب کړو نو یو خو یې دا ووی چېرې که ما ټیچرانو ته سزا ورکول غوښتل نو دغه سلیمان زما خلاف او زما د فیملی خلاف بار بار کنځلې کوي نو ما به ده ته سزا ورکړې نو تاسو ټول د دې ګواه چې زه کله هم د چا د فیملی خلاف خبره نه کوم د چا سره مې چې اختلاف وي بالکل د هغه خلاف خبره کوم خو فیملی ته نه ځم او نه مې د ده فیملی بارې کې څه خبره کړې ده خو د ده بېشرمۍ ته بېغیرتوب ته تاسو وګورئ چې د خپل کرسۍ بچ کوو دپاره په دروغه باندې خپله فیملی یادوي او د ده بارې کې مې ویلي دي چې دی دروغجن دی منافق دی نااهله دی اوس یې ویم بیا به یې ویم او تر هغه پورې به ویم چې څومره پورې د دې ځای نه دی رخصت شوي دي بیا
د وی چیرې د پیښور یونیورسيټي چې کوم رینکینګ دی دا د دغه استاد د دغه ډپارټمنټس د وجه نه دی، د دې کسانو د وجه نه دی، دا صرف او صرف د جیولوجي سنټر د وجه او د فزیکل کیمستري د وجه دی. که په دغه گورنر صاحب کې یا زما په دې سیکټریانو کې لږ هم عقلي نو دوی ته پته ده چې په پیښور یونیورسيټي کې 52 ډپارټمنټ دي او یو کس اوپنلی په یو آفیشل فورم باندې د 52 ډپارټمنټ د استادانو خلاف خبره کوي، نو آیا دغه کس چې کوم دا خبره کوي دا رښتیا وایي او که دغه ډپارټمنټ کې ټیچران رښتیا وایي؟ او یو کس چې دا 52 ډپارټمنټ ټول ډس اون کوي نو دته بیا دا حق تاسو ولې ورکئ چې ته دا خبره مني چې یاره دغه 52 ډپارټمنټ ټول دا کار نه کوي، نو بیا به دا څنګه په دغه کرسۍ باندې د کېناستو لایق دی؟ پکار دا دی چې دغه چانسلر او دغه سیکټریان په دې باندې سوچ وکړي. فاینل خبره دا وه چې گورنر صاحب وی چې یاره زه یو امپارشل انکوایري جوړوم، په هغې باندې به تاسو هم ټرسټي او د دوی به هم پې ټرسټي او بیا چې په هغې کې څوک غلط ثابت شو هغو ته به سزا ورکوو. نو آخره کې ما ورته وویل چې بالکل په تاسو باندې موږ د ستاسو شکریا ادا کوو چې دومره ټایم مو موږ ته راکړو، تاسو بالکل انکوایري جوړه کړئ، ستاسو باندې هم زموږ ټرسټ دی، ستاسو په انکوایري هم زموږ ټرسټ دی، خو دغه وایس چانسلر زموږ نه دی پکار او موږ یو کمیټمنټ کړی د خپلو کسانو سره دغه سټن به جاري، د احتجاج به جاري سوره پورې چې دغه وایس چانسلر تاسو اخوا کړی نه. په دې باندې بیا ټول سیکټریان او گورنر غلی شو، یو بل ته وی چې بس زو بنو یو منټ خاموشي او بس بیا ټول پاسېدو. نو دغه ټول مختصر طور باندې ما تاسو سره دغه میټینګ حوالې سره پوره ډیټیل شیر کړو، باقي به تاسو سره عزیر صاحب او فضل ناصر صاحب هم خپلو خیالاتو اظهار کوي. خو دا یو عزم دی چې پاسو به الله چې کله دا وایس چانسلر دې ځای نه اخوا کړو، ولې چې دا صرف زموږ د حقوق خبره نه ده، دا د دې پیښور یونیورسيټي د مستقبل خبره ده. که دې نور پاتې کیږي نو دا پیښور یونیورسيټي تباه کیږي او انشاءالله موږ به دا پیښور یونیورسيټي تباهۍ ته نه پرېږدو. والسلام.